دغه نه بعد سوال لې چې د قران ښکلول څه حکم لري او دغه شان د قران په وخت کې چې تلاوت په وخت کې د عقیده د دې څه حکم دی؟ جواب د دې مسلې وبالله التوفیق هغه دی چې په شریعت کې بدی باندې څه دلیل نشته چې قران ښکلوا په دې څه دلیل نشته، دې په مشروعیت باندې څه دلیل نشته الا دا چې د اکرمه ابن ابي جهل صحابي چې کوم دی رضی الله عنه دغه نه ثابت دي چې هغه په قران ښکلو وي چې د زما د رب کلام دی، اگر که بعض علما دې په سند کې څه کلام کوي. حاصل د خبرې دا دی چې دې ویل چې قران ښکلول د یو ځان له عبادت ته او د اجر دی او د مشروع دی، نو دا خبره کمزوري په دې باندې هیڅ دلیل نشته. او که چېرته سړی ښکل کړي او یا تیولي او روالي ښکل کړي نو په هغې کې به څه حرج نه وي، خو دا ډېر ښکلولو والا بې ګوره پوهېږي نه او ډېر هغه پوهه چې ښکلېږي نه. کم یې غوره دي؟ دا کم چې پوهه دي او ښکلېږي نه، دا غوره یې د هغې نه چې صرف ښکلولو ته یې کار ویلی دی، د ښکلولو مشین دی او نور په دې پوهه نه دننه پکې څه دي او نه پې ځان پوهه کوي. لکه ډېر خلک زمونږ هغه داسې دي صرف دې ته نه راندي چې چېرته قرآن که په المارۍ کې لږ داسې ویني چې اخوا دې خوښوي زر یې سیده کړي، بیا راولي ښکلي کړي او ښکلی غلاف وله جوړ کړي او تندي سره هم ولګي، وایي تندي سره لګول خو بلکل نشته. او بیا چې دی بیا ورته ووایه راشه ماسخوته منځه نه به دلته درس کېږي تفسیر. دا مړه دا اختلافي مسلې دي او دا دغه دي، لکه دغه قرآن د تا چې وختي ښکله وکړه هغه بیانولی کېږي بیا نه راشي. نو دې ښکلولو څه فایده شو چې ته په مخ نښتې ښکلی او په المارو کې سیده کې او راځي نه اوري نه عمل پې نه کوي. نو په اصل خبر دی چې په قرآن باندې عمل پکار دی. دویمه مسله د قرآن د تلاوت په وخت کې د عقیده دا خصوصا زمونږ طرف ته دا غټ رواج دی. دا ملکونه چې پاکستان، افغانستان، انډیا، بنګلادیش، دا خوشاله ملکونه ټول. او ما په خپله چې په وړوکوالي قرآن یاد کړی دی نو هغه ما د کوم قاري صاحب سره چې ما یاد کړی نو هغه پښتون و، هغه نه ما قرآن ویلو. نو هلته په مدرسه کې ټول واړه لقېږي، دقه طریقه به مونږ کوله. بعض خو پکې داسې لقېږي مخې ته ځي راځي، بعض پکې ښه یو ګز ته دا طریقه پکې هم چلېږي او دې نه بغیر قرآن ویلی هم نه شي. اکثر پکې په منځه کې هم داسې کېږي، دا سر ویلی شي، خشوع نه په منځه کې او نه تلاوت په وخت کې. اوس دا قرآن چې ته اورې وایي سړی وایي زه سره وجاړم سوچ پکې وکړم نو چې تا دا چل شروع کړی دی داسې جو دا کوې نو ته به قرآن باندې څه سوچ وپکې وکړي څه تدبر وپکې وکړي. بیا د هغې نه بعد چې کله زه د عربو په اداره کې یا د هغوی سره په مدرسه کې شوم او علم مې کو نو په دې مسله باندې استادانو غټ کوشش کړی دی هلته بیا زه منع شي. ما ته ډېره ګرانه وه خو چې معمولي به شیخ وایي قرآن وایه ما به شو اعوذ بالله رقیږه مه وایي لږ ساعت څه به غلم بیا به سټارټ رقیږي به نه. ډېر وخت نه بعد بیا زه په دې باندې عادت شو چې قرآن وایي رقیږي به نه. ځکه چې دا ډېر ګرانه چې ته پې عادت شي او بیا دا چې کوم سره عادت شوي دي د عوام دغه مدرسو کې سبق نه دی ویلی دوی هم لقېږي ځکه چې هلته یې لیدلي چې هغو لقېږي. نو اصل کې لکه څنګه چې شیخ بکر ابو زید رحمه الله یو کتاب دی بدع القراء د قاریانو بدعات ډېر ناشنا کتاب دی چې د الله توفیق راکړو هغه کتاب نه به زه تاسو ته ناشنا فواید بیان کړم. وایي هغه بدعات چې هغه په قاریانو کې دي او په هغې کې هغه یو بدعت دا ذکر کړی دی التمایل والاهتزاز. عقیده را عقیده مخې ته تله شا ته تله وایي فانه من فعل اليهود. دا په اصل کې طریقه د یهودیانو ده. که چېرته تاسو سرچ وکړئ په د انټرنیټ باندې بحث وکړئ د یهودیانو د عبادت طریقه نو هغوی چې بلکل خپل عبادت کوي دقې شان لقېږي په مخ او زموږ په شریعت کې دا نشته. او دویمه دا چې د دې د لاسه په انسان کې خشوع نه راځي، اطمینان او سکون په کار سړی په آرام کې. اوس ته باچا سره ناست یا د غټ سړي سره ناست او خبرې ورسره کوي او دا چل کې هغه به ته څه کوي بېادبه غلی کېناستي ده نو چې د الله کلام سړی وایي یا په مانځي کې ولاړ تسخیر کړي په دې مانځي کې هم ګوره خلک ړقېږي دا چل کوي داسې به کوم شي په دې مانځي کې مخې ته ځي شاته ځي. نو دې نه ځان ساتل غوره دي. والله اعلم.